اوله سپاره د 11مې رکو نه تر 12مې رکو پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا بکله د یهودو مجلس ته ورتلو، د یغو علماو به چې د تورات واقعات بیانول، نو ده به چې مضمون د تورات واورېدو نو تعجب به کوو چې د الله کتابونه څرنګه یو د بل تصدیق کوي. تورات کې قرآن عظیم شان کې چا دی چې تحریف نه یې پکې کړی، اخو نو ټول یو د الله کلام ده، بعضې د بعضې مصدق دي. نو یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې په لارې تېرېږي، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د یهودو په دا بیت المدراس مدرسه په دغه کې ناسته، نو ده ورته وویلې چې تاسو دې په خدای قسم وي رښتیا دا پیغمبر ده که نه ده؟ دا تاسو د تورات چې کومې خبرې کوي خدای هم په قرآن عظیم شان کې ټولې دغه خبرې کوي. دوی ورته ویل چې او پیغمبر ده، د عالم ورته ویل او پیغمبر ده. وایي نو ولې نه منئ؟ وایي موږ چې د ده نه پوښتنه کړې ده چې تا ته وحی څوک راوړي، ده راته وویلې چې موږ ته وحی جبرائیل علیه السلام راوړي. جبرائیل علیه السلام د موږ دښمن ده، که ده میکائیل علیه السلام راته یاد کړی وای نو موږ به په ده ایمان راوړی و. جبرائیل علیه السلام ولې دښمن ده؟ ځکه د عذاب نزول دی کوي، خو خپل ځان خو نه کوي، خو الله تعالی ورته اوس دا کلی په واړوه، لکه په لوط علیه السلام په قوم باندې چې ټول کلی واړوه، د عذابونه نازلوي، د شدت احکام نازلوي. او جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام بارانونه ورول، هواګانې چلول، دا د ده په اختیار کې دي. نو حضرت عمر فاروق ورته زه تاسو نه پوښتنه کوم، جبرائیل علیه السلام د تاسو دښمن ده، میکائیل علیه السلام د تاسو دوست ده، دوی دواړه الله تعالی سره څه تعلق لري؟ یهودیان ورته دوی الله تعالی ته داسې مثال لري بلا کیفه بلا تشبیه، لکه یو چې د یو طرف وزیر وي بل د بل طرف وزیر. نو ده ورته ویل داسې کیدی نشي چې میکائیل علیه السلام د هغه چا دوست شي چې هغه د جبرائیل علیه السلام دښمن ده، او جبرائیل علیه السلام د هغه چا دښمن شي چې څوک د الله دوست ده. داسې کیدی نشي، بلکې الله جبریل میکائیل چې درې سره داسې بولی چې هغه دواړه لکه وزیران دي الله تعالی، دوی سلم لمن سالم و حرب لمن حارب. درې سره خبره یوه ده، دوستان دي د هغه چا سره چې د درې سره دوست وي، دښمنان دي د هغه چا سره چې د درې سره دښمن وي. نو چې تاسو د جبرائیل علیه السلام دښمن یې، دا په واقع کې د الله تعالی دښمنان یې، دا په واقع کې د میکائیل علیه السلام دښمنان یې. داسې کیدی نشي چې د یوه دوست یو د بل دوست دښمن یې. وی درول په خبر کې را روان شو چې نبی علیه السلام ته دا قصه وکړي. چې راغی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې نبی علیه السلام باندې سترګې ولګېدې، سلام یې واچو. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ته راشه په ما یې واجب آیات نازل ده، دستي دا آیتونه ورته ویلې څوک چې د جبرائیل علیه السلام دښمن وي الله تعالی وي دا د الله دښمن ده، دا د میکائیل علیه السلام دښمن ده. چې د آیات ورته ویلې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته چې الله د ما نه سبقت کړی ده، د ما نه مخکې ته خبر کړی، ما دغه خبر کړی و دی ته. حق خدای پاک د حضرت عمر په ژبه جاری کړی و. حضرت نبی علیه السلام په مخکینیو امتو کې هم داسې کله کسان وو چې الهامات به ورته کېده، کشف یې درلود، محدثون وو. د ما په امت کې که یو واري وي نو حضرت عمر ده. اشاره ده دې ته په دغه امت کې خو د کشف خاوندان ډیر دي، ولې دا امت بهتر ده که مخکینی امتونه؟ خو د حضرت عمر صاحب کشف ډیر وو،
د دغه وجنه تقریبا په 12 ځایو کې د وی ما د الله تعالی سره موافقت کړای اته په پزړه کې هغه حق اول راغی خدای پاک هغه حکم نازل کړ اته د زړه شوق چې اهل بیت او ازواج مطهرات او حجاب کړای پرده کړای ځکه دای غیرت نه منل چې منافقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راځي او د بیبي ته ګوري راتلو خو بټول اته د زړه د ارمان او خدای پاک د حجاب آیتونه نازل کړ اته دا تمنا وا چې حضرت ابراهیم علی السلام کعبه مبارکه جوړه کړې ده اېده مقام ابراهیم د یادګار په خاطر یو 2 رکعات المنظم چې پیغ ځای کړی الله آیاتونه نازل کړ چې طواف هم چې وکړو 2 رکعات المنظم د مقام ابراهیم سره کوي 12 ځای دغه سدي چې د پزړه کې به حق مخ کې خدای پاک راوست او الله تعالی به دغه موافق وحی نازل کړ نو دلتم داسې ده قلت ورته اے رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه يهودو ته من کان عدو لجبريل څوک چې دښمن وي د جبرائیل علیه السلام جزاء محذوفه ده څوک چې دښمن وي د جبرائیل علیه السلام نو څه دي دا په واقع کې ورته چې دښمن ده دی الله ولی جبرائیل علیه السلام څه کار کړی خو دی الله په حکم قرآن دی تا په زړه نازل کړی چې د الله امر په ځای کړی په دغه حیثیت چې څوک دښمنی ور سره کوي نو هغه د الله دښمن نشو د انصار سره محبت دا د رسول الله د ایمان دلیل ده د انصار سره دښمنی دا د منافقت دلیل ده په څه حیثیت د انصار سره په دغه وجه چې د رسول الله سره کومک کړي ته محبت وسره کې د په واقع کې د الله سره محبت ده د رسول الله سره محبت ده ځکه ایمان ده او په دغه حیثیت چې ولې د رسول الله سره کومک کړي د ته دښمنی وسره کې نو دا د رسول الله سره دښمنی ده نو دا کفر ده نو دا فانه نزله على قلبك دغه جبرائیل علیہ السلام نازل کړی د قران عظیم شان د تا پزړه معلومیږي وای چې د وحی ځای د علم ځای زړه ده نور به د علم خبره بیا ورسته د جادو د خبره نو ورسته که پتا سي نشو بوجنن به وي کنه سبات به وي ابا بیا ورسته وکړه علوم څو قسمه دي دا د تا پزړه نازل کړی خو د باذن الله د الله په اذن باندې مصدقا لما بین یدیه او دسی کتاب دا چې هغه د مخکینی تورات چې دوی منی دیغه تصدیق کوونکی ده وهدن هدایت تا وبشرا زیرا د للمؤمنین لپاره د مؤمنینو په جنت باندې اوس الله وی من کان عدو لله وملائکته څوک چې دښمن وي د الله تعالی او دښمن وي د ملائکه او رسوله او دښمن وي د رسولان د الله بیا په ملائکو کې د اختصاص لپاره بیرته دا دوا ذکر کی و جبرئیل څوک چې دښمن وي د جبرائیل علی السلام او میکائیل څوک چې دښمن وي د میکائیل علی السلام فان الله عدو للکافرین دا الله تعالی چې د بشک دښمن د کافرانو هغه د مخ کې جزاء مقداوی له څوک چې د جبرائیل علی السلام دښمن وي دا د الله دښمن ده ولی وای ګوره په دوم د آیات کې د استدی الله د دښمنی خبره ذکر شو من کان عدو لله د دغه جزاء بیا څه ده څوک چې دښمن وي د الله د ملائکه او د رسولانو د جبرائیل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام دا کافر ده څوک چې د دې دښمن دا کافر ده ولی د الله د کافر سره دښمنی ده فإن الله عدو للكافرين الله د کافر دښمن ده ولقد انزلنا اليك آيات بينات فتاقصر نازل کړي دي موږ ته آیاتونه ښکارا وما يكفر بها الا الفاسقون خو کوپر نه کوي کافران کېږي نه په دغه دلایل باندې مګرم هغه څوک چې فاسقان دي د خدای د حکم نه وتون کې دي دغه بدبختو يهوديانو لکه دی الله تعالی سره چې بار بار وعده کړي ماتي کړي دي چې دا اوس څنګه نمونه موږ مخکې ذکر کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بار بار وعده وکړه بیرته بیا ماته کړه وعده به وکړه بیرته بیا ماته کړه نو الله تعالی د دې دغه بعهدی عشکنی یو خبيث عادت دې را نقل کړي او کله معاهد عهدا آیا چې کله دی وعده وکي یو وعده نبذه فريق منهم بیا وغورځي یو ډله دی شاته بیت وفانه پکې
بلکې لږ نه چې یو نیم دي دی بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر د دې ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله هر کله چې راغی دوی ته رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له جانب دی الله نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی د دغه کتاب چې د دې سره ده نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نو وګورځو یو تایپی دغه خلکو نه چې یو ته ورکړی شوی د کتاب تورات چیرې وګورځو کتاب نه کوم کتاب مراده کتاب الله کتاب دی الله تعالی چیرې وګورځو وراء ظهورهم شاته كانهم لا يعلمون ګویا کې لکه دوی چې بيخي علم نه لري چې څوک په قران عمل نکي دا لکه قران شاته غورځول د سيدي لکه وای څوک چې یو چاته وی ته خدای دې ما کار کوشش وکړه مسله را ته حل کا وخت ډیر پیوځي نو بیا ورته ته خو ما خبره به شاته غورځولې اوس خبره خو شاته نه غورځي خدا نه عمل دسه دا لکه یو شی ته چې بالکل اتفاق نه کوي هغه د شاته ورګوري نه بيخي نو ډیر خلکو دغه بدبخت يهودو چې کتاب دی الله ورکړ شو کتاب شاته غورځولې نو څه یې کړي دی الله کتاب شاته غورځولې څه یې کړي وتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او متابعت کړي دغه يهوديانو دی هغه څه چې لوست به شیطانانو پیریانانو على ملك سليمان دلته اوس دوه معنا دي که علا په خپل معنا پرېږدو نو بیا به مخکې عبارت متضمن معنا دی افترا لره شي دوی متابعت کړی دی هغه څه چې لوستو به شیطانانو مفترینا علی ملک سلیمان چې افترا تړونکي وو دروغ تړونکي وو په ملک او په پاچاهۍ د سلیمان علیه السلام چې قصه به وروسته وکړو او یا حروف جاره بعضې په ځای د بعضو باندې راځي علا په معنا د فی ده دوی متابعت کړی دی هغه څه چې تلاوت کوو به شیطانانو فی ملک سلیمان په زمانه د پاچاهۍ د سلیمان علیه السلام کې او حال دا وما کفر سلیمان نو کافر شوی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان چې د کافران دي يعلمون الناس السحر ورخی خلقو ته جادو حضرت موسی سلیمان علی نبینا علیه السلام ته خدای پاک ډیر قدرت ورکړو چې په انسانانو پیریانانو پاچاهي و په هغه وخت کې جادوګری سلسله شیطانانو خلقو ته ورکوه نن سبا په يهودو کې جادوګر ډیر دي دا ورکوه حضرت سلیمان علیه السلام په دغه خبر شو دا د دې د جادو چې څومره شیان لیکلي و طریقې کار دا ټول را جمع کړی یو صندوق کې خو بیا صندوق د خپل تخت لاندې پټ کړ وای شیطان د تخت ورنږدې کېدای نه شوی وزر سو نو د حفاظت ځای دغه و دلته خاک کله چې حضرت سلیمان علیه نبی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه علما شاګردان چې په دین پوي و په د خبره پوي و هغه هم چې مړه شو دا شیطان ډیر د جهل په وخت کې په خلکو غلبه کوي د اخر وخت علایمه کوم دا چې جهل به ډیریږي علم ورکیږي ځکه اره ګناه ځکه په کارا شروع کیږي علم چې ورک شو اره ګناه ځکه په کارا شروع کیږي دلته خبيث شیطان د انسان په شکل کې دغه يهودو تراغی چې زه یو داسې خزانه درونه خیم چې تا چې ژوندی بیا به ختم نشي راوي چیرې ده ورسره لاړ د سلیمان علیه السلام د تخت ځای ته اشاره وکړه د لرې نه ورنږدې کېدی وای نه شوی هغه د تخت بیخ راوښیې دلته خزانه ده چې هغه تخت بیخ راوکندو صندوق راووت په صندوق کې دغه د جادو کتابونه چا دوی څه لیکل کړي وو دغه و چې راویسته د جادوګري خبرې وې دلته ذاتي د خبيث ورتلې وای سليمان عليه السلام چې په انسانانو پیریانانو باندې پاچاهي کوله دغه جادو په برکت کوله نه یکدم د جادو خبره ذاتي په يهودو کې شروع شو ځکه وای تر نن پورې په يهودو کې جادوګري ډیره ده بس د خدای کلام تورات پرېخه د جادو کتابونه هغه تعلیمات شروع کړ دوم دا چې د جادو په واسطه هم کله داسې کارونه کیږي چې د عام انسانانو د عقل نه لري وي خارق العادت وي په عادت کې څوک نشي کړای د نبی په لاس هم یو شیخ کار کیږي خارق العادت
د ولی په لاس هم یو شی ښکاره کېږي خارق العادت، د جادوګر په لاس هم یو شی ښکاره کېږي خارق العادت. یو ته معجزه وي چې د نبی علیه السلام په لاس، د هر نبی په لاس ښکاره شي، بل ته کرامت وي چې د ولی په لاس ښکاره شي، بل چې د شریعت خلاف دی یو سړي په لاس چې ښکاره شي یو ته جادو وي. خو هم خلک یې تمیز نشي کړی. بني اسرائیلو کې خو به انبیا وخت په وخت راتله، او دا کنکي انبیا خو به لکه دغه وخت علما په یوه وخت کې ډېر مو په هر کلي کې به ځان ته و. نبي به خلکو ته معجزه ښکاره کړه، جادوګر به په مقابل کې جادو ښکاره کوي. زم نبی یم. عام خلق ذاتي فرق نشوي کولای، ځکه عام خارق العادت عام خارق العادت. نو الله دوه ملائکه راولېږي. دا ښه تفسیر ده، اقوال نورم شته کې، خو هغه ښه را نقل کوم. الله دوه ملائکه راولېږلې د عراق په خاوره بابل مقام کې هاروت و ماروت په نامه باندې، د دغه دپاره چې خلکو ته د معجزې او د جادو فرق ور وښیي. ګورئ دا جادو ده، دا کسبي ده، په خپل اختیار کېږي، په اقوالو افعالو پورې تړلی ده، تعلیم و تعلم کې جاری کېږي. او معجزه کې تعلیم و تعلم نه وي، هغه اختیار باندې نه وي. دا فرق دپاره نو ورته وویل دا ملایکې راغله چې ګورئ دا یو جادو ده یو معجزه ده، دغه فرق ده. خو بیا به ورته ویل ګورئ جادو موږ ته جادو م زده ده، خو زده کوی یې ما. ځکه په زده کړه کې انسان ځان نشي کنټرولولی. کله یو علم سړی په صحیح نیت کې خو وروسته خراب شي. اول خو نیت سم وي، خو وروسته خراب شي. بیا ځان نشي کنټرولولی، بیا به په ظلمو په تعداو لګیایې. دا زده کوی ما. خو دومره تاسو ته ویو چې ګوره یو جادو د دغه د زه به در وښیم، یو معجزه د فرق ده. بیا به دوی ورته ویل چې نه موږ ته یې څه راوښیه. څو وارې به وایي غاړې په خلاصوله چې ما یې زده کوی. دا د دین نه بېلارې کوي. خو چې نه به ودرېده چې موږ یې خامخا زده کوو، یو خلکو ته به بیا وروښو داسې عمل چې وکړي د میړه او د ښځې په منځ کې به ذاتي جنجال وي. دا نن سبا هم ډېره جادوګري په دغو دوو کې ډېره کېږي. واده راوړي غریب کور ته، اول یې په مینه په محبت باندې کړی، دلته یې ذاتي داسې حال ته ورسېږي چې کوټې ته نشي ورننوتی، خبر نشي سره کولی، په کلو باندې همبستري نشي سره کولی. دا سلسلې دا به ورکوي. خو په دایم پوه کول چې ګورئ دا په جادو باندې ضرر څوک چاته نشي رسولی چې د الله اراده نه وي. که د الله په اراده کې و په جادو به اثر په وکړي، که نه چې د الله اراده نه بیا هم جادو اثر نشي کولی. د علم د تورات پرېښی، بس دغه یې شروع کړه، هغه کتابونه او دغه د هاروت و ماروت دغه تعلیمات دغه یې شروع کړه، هغه علم یې پرېښی. اول خدای پاک دوی ښه پوهېدم، ګورئ اول علم ورته ثابت دی، دوی ښه پوهېدم چې دا نوی شی چې دوی غوره کړه چې جادو ده، څوک هم چې جادو کوي په آخرت کې برخه نشته. دوی ښه پوهېدم خو سره له هغه بیا هم جادو غوره کړه. په اخر کې که دوی پیدا نو داسې بیا نه کړه. یو وارې علم ورته ثابتي، بیرته علم تر نفي کوي. دا قصه به ذاتي دا اجمالا تر دغه ځای راغله، نور به بیا وروسته تفصیل وکړو. اوس نو اوله خبره ته آیات مبارکه کې دا وویل شو چې دوی متابعت کوي د هغه څه چې شیطانانو به تلاوت کول په زمانه د سلیمان علیه السلام کې. وایي دوی په جادوګري باندې سلیمان علیه السلام متهم کو، خو شیطان دا وروکو. دا د جادوګري تور په سلیمان علیه السلام و چې په دغه امت کې رسول الله ته خدای قرآن عظیم شان نازل کو، صفایي یې وکړه الله تعالی. وما کفر سلیمان، جادوګري خو کفر ده، سلیمان علیه السلام کفر نه ده کړی، د شیاطین کافرانو. دومه خبر دلته وی چې وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا، شیطانان کافرانو. ولی کافرانو خلقو ته سحر کوي، علمون الناس السحر، نو سحر خو کفر ده، سلیمان علیه السلام کافر نه و. اوس جادوګري کې د مسلې په لحاظ باندې چې آیا جادوګري کفر ده کنه، دا خبره کوم اختلاف ته چې جادوګري اثر لري که اسی یو خیالي شی ده. بعضې وایي اسی خیالي شی ده، لکه د موسی نبی علیه السلام په مقابل کې چې لکڼې پړي جادوګرو واچول، یخیل الیه انها تسعى، اسی په خیال کې ورته لکنی مار خو نه و تر جوړ شوی.
خو نور محققین علما دا وی چې نه تاثیر شته کې د دې لپاره په نبی علیہ السلام جادو شوی و حتی چې خدای متعال معاوضتین نازل کړه او حضرت تلویق شپې خدای چې د کور نه بيخي بند و دغه د اهلیت بندي دغه جادوی پکړی و نو تاثیر شته کې خو دا چې جادو کفر ده کنه د ظاهر حدیث مبارک آیات نه خودش معلومه شو چې جادو کفر ده بعضی ائمه په د ظاهري اطلاق باندې قول کوي چې جادو کول مطلقاً کفر ده جادوګر کافر ده چې ترڅو پورې کافر نشي وای هغه هاروت و ماروت به مرتوره ما از دا کوا کافر کېږي بیا خو چې څوک ورته کلک شو بیا وای الته یری ورتوره چې ورشه پیغه باولې وکړه چې په یو به باولې وکړو یو خدای دې وساتي یو سپین رڼا به تر پورته شو دا نور دی ایمان به تر ووت او دې طرف نه به توره تیار راغله د زړه ته به داخله شو نو دغه په تقاضا څو پی چې مطلقاً جادو تا کفر د جادوګر کافر ده خو د موږ د محققینو احناف مسلک دا ده چې جادوګری دوه قسمه ده یو قسم داسې الفاظ داسې اعمال استعمالول دي چې په یغه کې د هغه امور نه چې قطعي په دین کې ثابت دي غونه انکار راځي دا خو اتفاقی ده چې بیا کفر ده چې د ضرورتو د دین نه انکار کې راځي تکذیب د رسول کې راځي تکذیب د الله کې راځي داسې شیان استعمالول دا خو اتفاقی ده چې کفر ده خو یو قسم جادوګری داسې ده چې هغه د ضرورتو د دین تکذیب نه ده خو په عمل کې د شیطان سره ملګرتیا ده په جنابت کې ګرځي لمنځونه نه کوي حرام خوري کوي بد عملی کوي نو په دغه کې د شیطان سره دوستی اخر شیطان ذاتي دیتا دا شیان ورخي دا کشف یو تل کیږي تاثیرات په اقوالو کې پیدا کوي افعالو کې پیدا کوي د جادوګر جادو چې تاثیر کوي د شیطان نمونه پخوي د نیک خلکو نمونه چې ذکر کیږي په غزای د خدای رحمت وريږي دا مسله ده د بد خلکو چې نمونه ذکر کیږي د خدای قهر او غضب وريږي دا سړی چې څومره شیطان ته په بدعملۍ کې ورنږدې کیږي شیطان مرګتیا کوي ډیر زیات تاثیر د جادوم هغه چا جادو د چې کافر وي لکه د يهودو لکه د هندوانو د خبيثانو دغه جادو ډیر مؤثر وي ځکه وای د شیطان سره کامل مناسبت راغلي په کوپر کې سره شریک وي او بعضی داسې دي چې په بد عملۍ کوي په جنابتو کې ګرځي منځونه نه کوي هغه اقوال زده کوي هغه افعال زده کوي نو دا ګناه کبیره ده تعلیم زده کړی په دغه حیثیت باندې ګناه کبیره ده خو او د امام شافعي صاحب دغه پرایا جادو کفر ده سزا قتل د مرتد په شکل باندې چې چا د جادو زده کو د نورو د خځې فرق ده خځه به جادوګر به بندي کیږي لکه اوس مسلمانه خځه چې مرتد شي حکم ادا ده چې بندي کیږي به نر چې جادو زده کی نو درې ورځې مهلت د توبې کو توبه ونه است هغه به قتل کیږي د موږ د حنا پرای دا چې د ضرورتو د دین نه انکار نه وکړي د جادو معاملې کول دا ګناه کبیره ده نو واجب التحذير ده د مسلمانانو د حکومت دا فریضه ده لکه نور ګناوي چې کوي اوس یو سړی د مزد نه کوي د اسلامي حکومت په څه پکې نسی بد کوي به د ارل منځ په وخت باندې به لاس دوری وي چې توبه وباسي که توبه وي استخه کنيبل منځ وخت راغی بیا به لاس دوری وي که بیا توبه ونه استداس چې اخر یا مرشي یا توبه وباسي نو دا جادوګر بم بد کیږي تحذير ویل ټکول به ور کوي تر یغه وخت چې یا په اخلاص بیرته توبه وباسي او یا چې د پیغه جیلخانه کې پسې مرشي وما انزل على الملكين دوم چې ما موصوله شي او د تابعداري کوي دغه شي چې نازل شوی د په دوه ملائکه په بابل مقام کې چې نوم دغه ملائکه هاروت و ماروت دي هو ما يعلمان من احد نور خي دغه دوه ملائکه ای چاته علم د جادو حتا یقولا تر دې چې ورته وي انما نحن فتنه موږ یو امتحان یو خدای در ترا لګل ګوره دا مزده کوي فلا تکفر کافر کېګه ما بیا فیتعلمون منهم دا يهوديان زده کوي د هاروت و ماروت نه ما هغه څه يفرقون به چې جدای راولي په یغه سره بین المرء و زوج په مابین د سړی او په مابین د خځې کې نکاح باندې وکي بس خپل اهل ته نشي دي کېدای اوسم دا خبيسان ډیر کوي خو بخاری شریف کې دغه یو علاج را نقل کړي د مرګري چې د اول نه پوي وي د بیره پانه د بیره ونه نه ده دغه و پانه د سي پانه چې سروي نه داغه نه
روغې پاڼې چې راواخیستی شي بیا په یوه تیږه یې کېږدي په بله تیږه یې وټکوي پس د دغه نه چې دا وټکوي اوبو ته یې واچوي بیا آیت کرسی او معوذتین دریم راغلی دی یو قول دا ده چې لس وارې به ویلی شي او اول او آخر کې درود شریف هم ویلی شي په چوپ شي بیا اول 3 غړپه تر وچې کې په دا نورو پاتې باندې ځان پرېمینځي دغه چې څوک دی خپل اهل نه بند شوی وي چې دا عمل څنګه وکړي دستي خدای پاک هغه مشکل حل کوي نور خو دغه دپاره آیتونه هم شته د دغه دپاره حدیثو کې دعاګانې هم شته جادو کول ناروا جادو خلاصول څنګه دی چې اوس په چا جادو شوی ته داسې تعویض ورته کوې داسې څاښت کوې چې جادو ختم شي یو قول دا ده چې دا هم ناروا ده ځکه د جادو ماتول هم په جادو کېږي خو لیکن بخاري شریف کې وایي چې نه جادو حرام ده جادو ماتول علاج ده دا په قرآني نصوصو کېږي په جادو باندې نه په قرآني نصوصو کېږي او داسې طریقې هم شته چې جادو په جادو ماتېږي خو په قرآني نصوصو باندې کېږي نو وای علاج بلکې ثواب ده ځکه یو مسلمان په مشکل کې ده د خپل اهل سره د نزدېکت نه محروم ده او تا دم ورته وکړو خدای پاک خلاص کو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا معوذتین نازل شو نو دی وی چې دما بدن د تکلیفونو داسې خلاص شو لکه هغه وخت چې تړلی په ګونډه کې وي جګېدی نه شي چې غوټه خلاصه کړي نو دی جګ شي 11 غوټې هغه ویښتانو ته وراچولې وي دا 2 سورتونه معوذتین 11 آیتونه دي چې آیات ویلې یوه غوټه خلاصوله وای بدن مې داسې سپک شو لکه هغه وخت چې ګونډه یې تړلی او ګونډه یې خلاصه کړي وجګ شي ډېرو خلکو دپاره خدای پاک ښه څاښتونه شته ښه تعویضونه شته چې خدای پاک یې مؤثر واقع کوي وما هم بضارین به من احد خو دغه خبر هم نشته دغه بدبختان نه دي دا د دمګرې په نامه یا اکثره جادوګر یا اکثره شویاګان خلک یې د عوام ملایان بولي وای ملا ته ورغلی ومه دا یې ویلې بس نو ښځې ته د ښځې دا یو لوی قانون ده چې دغه ملا تعویض ذاتي دا ښه مني چې ورغله چې ما د تکلیف ته په کور کې هغه ورته چې په تا جادو شوی بس وای مرض راته وښو بیا ورته خپلوانو در باندې کړی ده کله ورته د نیکۍ در باندې کړی خو په بدۍ اوښتی ده د نیکۍ کړی خو په بدۍ در باندې اوښتی ده بس غریبان په کور کې په جنجال سره لګیا کی په خپل ورور باندې ذاتي بدګماني په خپل ورندار باندې بدګماني په خپل خواږه په خوښینو باندې بدګماني دغه شان کوي په تا باندې جادو شوی ده ولې جادو شوی ده خواږه را سره جوړه نه ده هغه ښځه ناقص العقل ده د خواږه خبر مني نه د خواږه نصیحت په دې بوج ده ذاتي هغه چې هغه ورته چې داسې مکه داسې کوي چې بس جادو را باندې شوی ده خو به خود نصیحت درته کوي اکثره دروغ وایي د بله ورځ ماته څوک راغلی و ډېر نیک خپل عامل ده د دم دپاره موږ یو کنکۍ جنکۍ د هغه دپاره ده رالېږلی وای زوی ورسره و هلته راغی نو دوی ویلې وای ماته څوک راشي د دم دپاره بیا راته چې ته وګوره چې په ما خو په جادو شی نه یې شوی زه ورته یم دغه دروغ دي خو وایي دی باسې زړه ته نه لوېږي نو یو څوک راغی محب ده دغسې دوست اشنا ده چې په ما د جادو ده ووایي چې په خپل کور کې چا در باندې کړی ده ورېندار دی ده که څوک د دغه در باندې کړی ده وایي ما ورته ویل ما منه دا خبرې وایي نه خو علامې ټولې ښې راوښوې وایي ما ورته ویلې ښه زه نه په کور کې مرضي لرم الحمدلله نه مې په کور کې مسکنت ده کار مې هم ښه جوړ ده صحت مې هم ښه ده خو ته دغه دمګرې ته اوس د ما نوم ورکړه ورته ویې چې دلته د موږ یو دوست قریب هم دا ډېر ښه کاروبار یو کاروبار اوس ډېر خراب ده په کور کې مرضونه ډېر دي او ښه شکرانه به درکړي وایي ما ورته ویلې دا مو ورته ویې دی ذاتي هغه کې ما نوم یې وایي ورکړه په تلیفون باندې هغه چې ورته ویل 15 منټه ماته وخت راکوي 15 منټه بعد چې په دغه داسې جادو شوی ده قبرونه هم ټول ډک دي د تعویضونه کمرونه هم ډک دي د تعویضونه کاروبار یې ور ختم کړی ده کور کې هم جنجال ده خو مزید معلوماتو دپاره به ماته که دا یوه شپه وخت راکړي چې هلته ورته ویلې چې غټ کاروباري د غټه شکرانه به درکړي د شپې زه څه نور معلوماتونه هم کوم بس تلیفون یې بند کړو چې ویله بس رښتیا دې ویلې موږ ته دغسې ډېر خلک راځي د دم او د تعویض دپاره ماته کتاب وګوره اوس څو کتاب وګورم چې تا دومره غټ سړی په کتاب کې تا مرض لیکلی دی چې په ګل ببو توړی باندې جادو شوی ده په تا یې لیکلي دي
کتاب وګوره خو ته چې په زړه کې څه هغه وسواس وي دغه به موږ دم در کو سر دی خوږیږي کپی دی خوږیږي کژړه دی تنگ د کاغه دا شی موږ نشو کړای بیا ما ته پلان کې ویلې چې په پلان کې درته ویلې چې پتا جادو شو د علاج بیا ولې نشي کړای چې دا کړی چې دا معلوموي شي چې پتا جادو شوی ده وشته د اسباب هم شته خود د څه اعمال هم شته څوک به معلومول هم شي خو بیا د علاج دی ولې نشي کړای نو ډیر ټګي وبرګي دا ډیر لګ لګ شتاب کې لګ لګ جادو وي رښتیا واقعي وي لګ لګ باز عاملان شایم خوای شي خو اکثره چلول ده یو سړی مړ ده اوس زه یې میلمه کړم بیا هغه نور مولوي صاحبان ورته ویل چې تا قصه ورته وکړه نو دی دا تعویضونه بیا ډېر کړه نو ذاتي ما ته ویله ذاتي ډېره داسې هغه غریب شرمېدوم د الفاظ چې ویلې وایي موږ ته خو تجربه په دغه شیانو کې ډېر ده یو ځای ته لاړو په دا پنجاب کې کوچیان دي چنګور مې دا داسې سخت پیریانې دي چې په څو نفرو نیولې نه تکې کېږي ځانم خوږوي بلم خوږوي که دا دې دم دې وکړو ډېره شکرانه به درکړه دا د موږ کې ډېرې شکرانې دي ځکه خلک دروغ کې وایي که نه نو هلته وایي چې ورسره لاړم چې جنکۍ ته مې وکته پوه شوم چې دا د مرضي سړي رنګ نه ده نو وایي چل خدای مې د غاړې نه بندوي دی وایي چې ما هم چل وکړو ذاتي مې دا سړي ته وویلې چې ته به 40 قدمه د خواته لاړ شي هلته به ودرېږې ما ویلې چې وینې مې چې نوره بدګماني ورته پیدا نه شي خو د موږ خبرې چې نه اوري دا د جنکۍ خواښې ته مې وویلې چې ته به 40 قدمه په هغه خوا واخلې هلته به ودرېږې دا هلته لاړه دا هلته لاړه غلې مې زه د جنکۍ ته وویلې چې ګوره پیریان دې شته نه خو زه خو پوهېږم سپال راته ووایه ذاتي په دی ته زه حال نه ویایم ویله ته ویله ډېره بده ورځ را سره اخیستې ده نه مې پرېږدي یوه کار کې مې نه پرېږدي ویل ټکول جنګول همیش دعوې دا شیان وي ما ورته ویلې بس ماتې پرېږده ذاتي مې دی راوغوښته چې راوغوښته ما ورته ویلې چې دا خو 12 پیریان دي وی ویلې چې که ادارې ورچا خفه کړه نو وژنه یې نو دا د خواښې نه سر ټکوي چې دغه یې ډېره تنګوي د پیریان وي چې دغه یې ډېره تنګوي ادارې وژنه وایي سړي ښځې ته مخ وره چې غږ دې ورته کړی ولا که بې پوسته پرېږدم بس کراري شو دا مې تعویض مې ورته وکړه نو پیری ونه ښه ونه بد نو څه داسې چالاکۍ کوي نه جادو وي نه ښه وي واقعات شته جادو شته داسې نه دی انکار ځکه په قرآن باندې ثابت ده یو نه ډېر نصوص دي په ډېرو ځایو کې به دا د جادوګر خبر راځي علاج هم شته په قرآن باندې ثابت ده په احادیثو مبارکو باندې ثابت ده په ډېرو غټو اولیاو جادوګران شوي دي په ډېرو انبیاو باندې شوي دي په نبي علیه السلام باندې شوي دي دغه نه به څوک انکار هم نه کړي داسې هم نه ده چې شته نه جادو هم شته د جادو علاج هم شته څه د معلومات طریقې هم شته جایزې طریقې هم شته خو د عام بازارونه چې لګولي دغه اکثره داسې څه چلولونه کوي وما هم بضارین به من احد نه دي دې ضرر رسونکي په دغه جادو باندې اچاته الا باذن الله مگر په اذن دی الله تعالی باندې ويتعلمون ازدکی دا يهوديان ما هغه څه یضرهم چې دې ته ضرر رسي ولا ينفعهم دې ته ګټه نه رسي جادو خو دې ضرر شي دا تورات منفعت شي دې هغه نزدکی دا زدکی ولقد علموا قسم ده خپیږي دی لمن اشتراه هغه څوک چې واخلي دا جادو غوره کې دا جادو ماله په الاخرت من خلاق نشته د دې لپاره په آخرت کې څه برخه جنت نشته بیا ولا بئس ما شروا به انفسهم ډیر بد چې د اخیسته د پیغه باندې خرڅ کړي د پیغه باندې برخه دي ځان خپل ځان ته جادو غوره کړي اخیسته او تورات په پریخه ده لو كانوا يعلمون کدی پیدای دی بداسه نکړه ک علم وای ولو انهم امنوا کبشک دی ایمان را وړوي وتقوا ځان ساتل وای د جادونه لمصوبه من عند الله لک ثواب په نیک عمل د خدای پاک دی طرف نه خیر ده د دې د غټو جادوګرای نه لو كانوا يعلمون کدی پیدای نو دا به نکړه اوس نو دلته دوه علم راغله اول الله تعالی په قسم ولقد علموا خپیده او په اخر کې لو كانوا يعلمون کدی علم وای نو د سی به نکړه اوس نو دغه دوه اول او اخر تعارض ده بنا بر ظاهر تطبیق یو آسانه ده پیدا چې په جادوګری کې د آخرت برخه نشته خو عمل یې ونه کو علم بلا عمل کل جهل ځکه اخر کې بیرته ترنه پیښ شو
چې په علم عمل رانغی دغه عالم ته عالم نه ویل کېږي، جاهل ویل کېږي. کوم عالم چې وای په خپل علم عمل نه کوي دا لایق په دې ده چې دته جاهل ویل شي، دته د عالم نه ویل کېږي. یو آسان طریقه ده. دوم علم دوه قسمه ده. یو علم د ظاهر بدن ده، یو علم د زړه ده. علم د ظاهر بدن چې ظاهر عنوان د ملا، خبره د ملا، قیل و قال د ملا، د دنیا د پاره ذریعه ګرځولای. دغه علم د انسان دښمن ده، جهنم ته بیایي. یو علم هغه ده چې په زړه کې ځای ونیسي، دا د انسان دوست ته جنت ته بیایي. علم اگر برتن زند مار شود، علم که په ظاهر بدن ښکاره شو د جاه و جلال ذریعه دی وګرځوه نو مار ده. علم اگر بر دل زند یار شود، علم که په زړه کې ځای وینیو نو دا مرګری ده. یا به الفاظ دیگر په زړه کې دو مقام دي، یو ظاهر د زړه ده، یو باطن د زړه ده. چې په ظاهر د زړه کې علم وو دا علم ضار ده، ضررناک ده. چې په باطن کې ځای وینیو دا علم نافع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اللهم انی اسألک من علم، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. د دې علم نه زه خدای پناه غواړم چې نفع نه رسي. معلومیږي چې علم دوه قسمه ده، یو نافع یو غیر نافع. اوس علم نافع او غیر نافع بیا اوس دوه قله تقسیم وکړو. بعض علوم داسې دي چې د اصل ذات په لحاظ باندې غیر نافع دي، انسان ته ګټه نه رسي، په اصل ذات کې ګټه نشته. او بعض علوم داسې دي په اصل ذات کې خو علم ګټه شته، خو په عامل کې نقصان د عمل نه پکې دی، خدای د رضا لپاره نه کوي نو ګټه بیا نشته. علوم طبيعيه لکه موږ تاسو د میبزي په سر کې د هدایت الاکبات او صدرا په سر کې طبيعيات چې ویایو، دغه په ذات کې څه ګټه نشته. چې زده کې جسم مرکب د هیلا او د صورت نه ټول میبزي خلاصه کې هیلا او د صورت درک نه ورته لګيږي. نو مولوی سي ته چې مولوی سي بغه هیلا شي ته راوکه هغه ورته امام نه ترتله په خپل وجود کې شکمن د چوس جسم چې دا بسيطه ک مرکب دا جوهر دا او ک عرض دا او پلانکای دا دغه علم تبعیات غیر مفید، په اصل ذات کې غیر مفید ده. علوم شرعیه په اصل ذات کې مفید دي، خو کنیت کې خراب شو غیر نافع شو، عمل نه پکې دو غیر نافع شو. او علوم زاره نافع غیر نافع په عنوان خبره وکړه. دوم عنوان بل بعض علوم داسې دي چې د اصل ذات په لحاظ ضررناک دي، په داسې عنوان تعبیر. او بعض داسې دي چې هغه د عامل په لحاظ ضررناک شي. الهیات لکه د میبزي الهیات، هدایت الحکمت الهیات د اصل ذات پر لحاظ باندې ضررناک دي، د خدای په ذات کې خبرې دي. جنتو په دوزخو کې داسې خیالي خبرې کوي چې کڅا طالب وي د نور علوم نه ویلې دایم کو دا ځای تاوان د کړه حکمت ویل کېږي، منطق په اخر اول وختو کې ویل کېږي، په عقیده نه خبر، په عقیده نه خبر. طبيعات وي بیا عنصريات وي دغه به یقین و چې زلزلہ د چی نه پیدا کیږي، اورز د چی نه پیدا کیږي، او باران او غلې د چی نه پیدا کیږي. په شریعت نه خبر چې د الله تعالی مصنوعات دي. په الهیات ته چلا شي چې عقول عشرات تعالی شي قدم عقیده کې پیدا شي، خدای نه خسته کو پرتب کې وځي. دا شیخ سلیم الله خان صاحب دی الله د صحت او د عافیت ژوندون ورکی. موږ استاد ویله د په دوره کې امور عامه درس کوله، په اخر وختو کې بیا وای طالبانو باغه شوکو د پنی خک کلک خو ډیر کلک طالبانو د پونونو به ډیر کلک ویله مطالبه وو چې د امور عامه سبق هم کوم تشروع کې وای د ورته چې نه مخکې ما صحت خو د دې د عقاید او د فلسفه او تردید ما کړای شوی په شرعي دلایلو، نو ماته تدریس رواو چې د دې خبره نقل کړي او رد پکړي. اوس کمزور شم مطالعه نشم کړای، د دې تردید نشم کړای، صرف د دې اقوال را نقل کول خو د خلکو عقیده کې خرابېږي. دا تدریس ناروا ده. کوم کو تاسو سپین سره ویایو
سلم کې لګیا شو ښه طالب په سلم کې 4 کاله تیر که 3 کاله تیر که چې قیصر ته پسې لاړ شه په 3 کاله کې سلم بیا العیاذ بالله دا موس یوه خبره ده الله تعالی چې د نه په ځان علم لري نه په غیر علم لري ځکه علم نسبت ته تقاضا د تغیر د طرفینو کوي اوس دا ځانه داسې کلک موحد جوړوي دا بلاوي نه دي دا موحدین دا هم داسې دي ځانه موحد جوړي چې الله په ذات کې تعدد نشته علم خو نسبت ته طرفین غواړي که په خپل ځان علم راشي نو یو به عالم شي بل به معلوم شي تعدد به پکې موجود شي په دغه پسې لګیا شو نو په ځان هم عالم نه ده چې په ځان څوک نه عالم په بل به علم لري العیاذ بالله صفت جهل خدای پاک ته نو کو ثابت د سلم طالب په دغه پیږي عقاید ویل دي احکام ویل دي خدای بدبخت موږ هم ډیر درس کړی دي په طالبي کې ما دا سلم او قطبي او بدیل المیزان او میر ساغوجي او دغه شان په طالبي کې مل ډیر درس کړی دي په ملایکه خو ذاتي پاول کال سلم او قطبي او ملا حسن او دا ټول را سره و دا بس بلته خبره کوه قاضي درس کوو په وحدت وجود باندې قائل وجود ممکنات عین د وجود الله تعالی سره ها دا په مستحق ذاتي نه پیږي چې دا څو یې د چی نه تعبیر کوو نو هغه دا ویل چې سړی چې د بل کتاب د بل عقیده درس کوي چې تردید سره وي ناروا ده کې به تردید کوي نو خو بیا خو هغه عقیده جوړیږي نو الهیات او نفس د ذات په لحاظ دا د شطرنج زده کول او دا کریم بورډ زده کول او دغه شیان خو د ذات په لحاظ ضررناک دي او بعضې د چې د ذات په لحاظ خو ضرر نه لري خو د استعمال په لحاظ باندې دغه علوم عصریه دي د ذات په لحاظ باندې ساينس او ټکنالوژي خو ضرر نه لري بعضې ځایو کې په بعضې سکولو کې د چې داسې تربیه ورکوي چې د شریعت په خلاف باندې د شعار سره ټکر وي نور خو نه وي خو لیکن د طریقې د استعمال داسې نظریه ور جوړه کړې ده چې موږ بس دنیا به ګټو موږ یې ګټو په خپل ډیګري یې ګټو که دا ونه کې نو بیا به چی خورې که دا ونه کې بیا به چی خورې بس ته لګیا دي په ډیګري پسې قرآن ته نه دي ورخلاص بسم الله الرحمن الرحیم د ملک صدر وي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله یې نه زده نو دا بعضې د ذات په لحاظ ضررناک بعضې د استعمال په لحاظ ضررناک وي الله تعالی وی دوی ضررناک شیان زده کوي د نفع شیان پرېږدي که پیدای نو د عمر دا ځواني دغه به په دغه کې نه بربادوله چې په غیر نافع علومو کې وخت لري او هغه نافع علوم چې د هغه پرېږدي بس نه دغه کې هم ټیم روان دی